بولانی دانه 30، سمبوسه ازبکی دانه 30، سمبوسه روغنی که ماش داره دانه 20 است، سمبوسه خرد که تنها کچالی داره دانه 20 است، جرمنو هم دانه 20. داره پگی چیز نداره چرا؟ هستن اینه. خب چی آوردی در نمایشگاه امروز؟ ما در نمایشگاه برند جهانی مشهور لدورا را آوردیم. محصولات ضمانتی به خاطر مشکلات جلدی و ما. اینی ورقه که شما می‌بینید این دیپلم تحصیلات عالی است که در از علائم خاص امنیتی کار گرفته شده که در کاغذ از واترمارک داره که در هیچ کس نمیتونه جعل و تقلب کنه. شما می‌بینید د هدف میډیا قدرمنو لیدونکو سلامونه مینه هله د چروغ جوړ او صحتمند به اوسېږئ سباون سهار یم د یوې بلې خپرونې سره نن قدرمنو لیدونکو راغلی یاستو اختر بازار ته هله ده چې دغه نمایشګاه یا دغه نندارتون خپرونه تر پایه پورې راسره وګورئ ملتیا مو وکړئ غواړو چې په نندارتون کې یا په دغه نننۍ نمایشګاه کې چې د 28م د جوزا یعنې نن افتتاح شوې ده تر 21م د جوزا پورې 4 ورځې دوام لري نو ډېرې خبرې نه کوو قدرمنو لیدونکو ورځو داخل د نندارتون ته وګورو چې څه دي څه نه دي غواړو چې له خپل هیوادوالو سره وغږیږو د خپل وطندارانو سره وغږیږو ملتیا مو وکړئ زه ورځم داخل د نندارتون ته خپرونه تر پای پورې راسره وګورئ قدرمنو لیدونکو دغلته ورځو د یوې خورکۍ سره غږیږو د لاسي جامې یا کالي ګنډ افغاني ډیزاین باندې جوړ کړي دي ګورو چې خپله جوړ کړي که د چا څخه یې راوړي دي ورځو له دې سره غږیږو سلام علیکم سلام خوب هستین بخیر یک اسمتان بگیرین شفیقه جان خواهر بسیار زیاد تشکر چطور احساس خوشی داری چقدر خوش هستی امروز در نمایشگاه آمدی زیاد خوش هستم بله چی چیزایی آوردی در نمایشگاه و خاطر نمایشگاه گندای افغانی شیرینیدانی میوه‌دانی برای ما گندای افغانی شیرینیدانی و میوه‌دانی دوستا اگه میشه در کامera بیارشانه مورد دختی بیرق افغانستان جور کرده ایره پرسان میکنیم از پیشش که خود زیاد جور کرده یا از کس خریداری کرده به خاطر نمایشگاه ورده ام بیرق افغانستان که جور کردین از موره خودتان جور کردین یا از کس گرفتین به نمایشگاه ورده نه خود ما جور کردیم بله دستاورد خودتان از به دستای خودتان جور کردین بله باز چقدر وقت جور کردین ده 1 سال بله 1 سال تکلیف کشیدین سرش قیمتش باز چقدر مونده 200 دلار یعنی نه افغانی 200 افغانی خیلی ارزان نیست نه میخرن فقط بله خب گند افغانی کالای افغانی یاره کی دختر یار مادر بله مادر جان دختر چند جوره آوردی زیاد است 20 جوره باشه بله 20 جوره ماشاءالله کلشان مادر جان جور کردن بله باز قیمتای زیاد چقدر است متفاوت است قیمتایشان از 13000 گرفته تا چی یک پیام داری از هموطنات به هموطنات چی پیام داری می لحظه که از هدف میدیا میبینی پیام خاص نداره بخیر و سلامت باشی قدرمنو لیدونکو د خور خبرې مو واورېدلې او لباسونه ګنډ افغاني لباسونه او د مریو څخه ښایسته ګلدان جوړ کړی و ملتیا مو وکړئ موږ نن اختر بازار کې قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې په تصویر کې درته ښکاري قدرمنو لیدونکو مخکې مې هم یادونه وکړه په اختر بازار کې دغلته د یوې بلې خورکۍ سره غږیږو چې داسې نمایش ته او نندارې ته راوړي نندارتون ته یې راوړي دي څه یې راوړي دي سلام علیکم وقتتان بخیر بخیر باشین اسمتان سلما جان خواهر بسیار زیاد تشکر چی آوردی در نمایشگاه امروز ما در نمایشگاه برند جهانی مشهور لدورا را آوردیم محصولات ضمانتی به خاطر مشکلات جلدی و ما بله باز خودتان
وطنی جور کردین، ساخت دست خودتان است یا نه خریداری کردین در نمایشگاه آوردین؟ از خارج است یا از کشور خود ما شما؟ نه خیر، محصولات خارج از کشور هستند. محصولاتی هستند که ضمانتی هستند، یعنی ما وارد ساخته میشن. واردات داخل است. بسیار زیاد تشکر. کی امرایت آمده دیگه؟ امرای ما دیگه همکار ما هستن آمدن. بله. خیلی. باز نرخای زیاد چی رقم است؟ قیمتای زیاد چی رقم است؟ نرخ‌های متفاوت داره نظر به مشکلات جلدی. بله. همون محصولات متفاوت، نرخ‌های متفاوت. بخیر و سلامت باشی. یک پیام چی خواد باشه به بیننده های عزیز؟ سلامت باشین. پیام خاص معنی است که ما باید نظر به شرایط پیش نریم، در هر حالت باید قوی باشیم و با اراده باشیم و خود پیشرفت کنیم. بسیار زیاد تشکر. لیدونکو داخل د اختر بازار ته راغلو، کاملا دغه نندارتون نوی جوړ شوی دی. ما مخکې هم یادونه وکړه چې ماشاءالله بیروبار هم ډیر دی، مطبوعات رسنۍ هم راغلي، خو له دوی سره د خویندو بیروبار ماشاءالله بیخي ډیر دی په دغه نندارتون کې. تر څنګ مو یوه خور ولاړه ده، ورځو له دوی سره غږیږو چې سی راوړي سی نه دی راوړي، له دوی سره غږیږو. سلام. سلام، خوب هستین؟ لینا نوابی هستم، یکی از مسئول کارگاه خیاطی سیدال هستم. دیگه این کارگاه خیاطی مخصوص خانم هاست. همه چیزا رو که میبینید تولید خود ماست و باید از تولید وطن خود استفاده کنیم. دیگه ما خودم سرمایه گذاری از این کارگاه کردیم. دیگه باید همه چیزهای از وطن خود استفاده کنیم. بخیر و سلامت باشی. ما می طرف استاد میشم. کالایی که آویزان است یا در تصویر معلوم میشه، خودتان دست خودتان جور کردین؟ بله، همش از دست‌دوزی خیاطی خود ماست. شاگردایی هستن که دست‌دوزی میکنن و چیز هستن، ولی کلش همش از دست‌دوزی خیاطی خود ماست. خیاطی خود ماست. خودت کورس خیاطی داری، شاگرد داری، چی رقم؟ بله، کارگاه خیاطی است، شاگرد است و مسئول خیاطی خود است. چقدر خوش هستی امروز که در نمایشگاه آمدی، کالای تا به نمایش آوردی؟ بسیار خوش هستم و باید همیشه همه مردم از کارگاه خود ما مسئول وطن خود ما استفاده کنن و باید تشویق زیاد شود. خوش هستم، پیشرفت زیاد. چقدر تشویق شدی تا به حال؟ تا حال خونده خوش گشته خوب هستن. قیمتای زیاد چی رقم است؟ قیمتای مخصوص دارن. نمایشگاهی که قبلا افتتاح شد در کابل، دو نمایشگاه لباسای تا به نمایش برد؟ نه خیر، نمایشگاه اول است. نمایشگاه اول است. بخیر و سلامت باشی. یک پیام چی خواد باشه به بیننده های عزیز همین لحظه که ما تو را از هدف میدیا میبینیم؟ پیام خاص نداره، باید همه تولیدات وطن ما را تشویق کنن و از تولیدات وطن خود ما استفاده کنن. گفتنی خواست ندارم. تشکر است. بخیر سلامت باشی. د خور خبرې مو اوریدلې قدرمنو لیدونکو، خپل لاسي توکي راوړي او له دې سره سره د خیاطي کارګاه هم درلودله. تاسې د اختر بازار یو څو ښایسته ښایسته تصویرونه وګورئ، ملتیا مو وکړئ. ترڅنګ مو یو بل ورور ولاړ دی قدرمنو لیدونکو، دی بیا رنګارنګ ماشاءالله عطرونه او سپریګانې نور څه چې راوړي دي هغه به له دې نه پوښتنه وکړو. سلام علیکم. سلام علیکم. ساعتتان خوب بخیر. سلام. بخیر اوسې، ډېره زیاته مننه. نوم دې واخله. نام ما ذبیح الله است از فروشگاه عمده فروشی ریلکس. بله، از فروشگاه عمده فروشی ریلکس. چه شی دی راوړي دي دغلته نمایش ته نندارتون ته؟ بیاورخوانده از ما یک تعداد نیاترا است، فرانسوی است، بسیار بوی پخششان بالاست، دوام بویشان بسیار زیاد است. دیگه صابونات قنداری است که محصولات کشور خود ما است، به خاطر لکه و شفافیت و حلقه زیر چشم بخاری چیزا هستند. صابون کریم دندان مکس فرش است، به خاطر سفیدی و استحکام پیرا است. یک دو سه رقم از اون شامپوی آمریکایی است، اسپری است، رنگ‌های مختلف داره. دیگه ما آمدیم اینجا که در خدمت مردم باشیم. بخیر اوسې، ډېره زیاته مننه د خلکو خدمت ته راغلی. د چی شي قیمت پکې ډېر لوړ دی؟ همین صابونای قنداری با اینکه محصولات کشور خود ماست، ما از اینکه خیلی کارایی از این بالاست یک ذره قیمتش بالاست. بله. د کاروایی ته ویل کومه کاروایی لري، چه شی لري، کوم خیاست لري، کومه ښېګڼه لري؟ یعنی صابون بادامی از این که است به خاطر پوست خشک است و صابون اناری از این به خاطر جلد چرب است. این لکه را از بین میبره، خال از بین میبره، روی شاداب شفاف میکنه و چروک از بین میبره، باعث رسی پیری میشه. ډیره زیاته مننه. کور د ودان خوشاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د ورور خبرې تاسې واورېدلې چې وطني تولیدات کو د نن راوړي او اختر بازار نندارتون ته
خو یوه خبر مو د هیره ونه وځي چې دغه نندارتون قدرمنو لیدونکو نن 28 د جوزا یا د غبرګولي ده تر 21 پورې جریان لري. نو هغه دوستان چې نن نه دي راغلي هغوی هم کولی شي چې راشي. دغلته بیروبار ماشاءالله بیخي ډېر د قدرمنو لیدونکو سیلانیان وطنداران زموږ او ستاسې راغلي دي. زه دغلته قدرمنو لیدونکو دغه غرفه کې بولاني خرڅېږي. غواړم چې له دوی سره وغږېږم او د پوښتنې ته یې وکړم چې څه رقم دی بولاني څه رقم نه دی. سلام همشیره. منشه کمی همی طرف روی تدار بتین. سلام. بخیر. سلامت. بخیر باشی. یک نامتان بگیرین. سحر عزیزی هستم، یک تن از کارمندان رستوران بانوان افغان. بله. سحر عزیزی چطور است بولانی های؟ خوبش است. خوبش است نه؟ بله. سودا کردی تا فعلا یا نه؟ بله خوب بود. دانه چندی؟ بولانی دانه 30، سمبوسه ازبکی دانه 30، سمبوسه روغنی که ماش داره دانه 20 است، سمبوسه خرد که تنها کچولی داره دانه 20 است، جرمنو هم دانه 20. بله. دارپگی چیز نداره چرا؟ هستن اینه. خب وا دانه دارپگی است. بخیر و سلامت باشی. در خانه برات پخته کرده، در داش پخته کردی چی رقم؟ در رستوران پخته کردیم، رستوران بانوان افغان. رستوران بانوان افغان. باز تا فعلا چند دانه سودا کردی؟ و از هر کدامش دو پتنوس بود یک تا مانده. اگر ما از پیشت بخریم چی رقم؟ رقم بدگاه میفروشیم. ارزان نمیکنی برای ما؟ میکنی. بخیر سلامت باشی. یک روی تا طرف کامرا دور بده. چی پیام داری از هموطنات چی میخوایی؟ از پیام به هموطنای می است به خصوص به بانوان که در همچین جای اشتراک کنن و در سرپای خود استاد باشن. بخیر و سلامت باشی. د خورکی خبر تاسو اوریدلې قدرمنو لیدونکو ویلې چې په دغه نمایشګاهو کې یا په دغه نندارتونونو کې باید خویندې ګډون وکړي چې خپل تجارت وړاندې کړي، خپل تولیدات د لیدونکو سره شریک کړي، د سیلانیانو سره شریک کړي او وطندارانو ته وښیي. بهر هیوادونو کې بهر میشتو هیوادوالو ته وښیي. نو ملتیا مو وکړئ قدرمنو لیدونکو. غرفې ماشاءالله ډېرې دي. نن اختر بازار کې یو خپرونه تر پایه پورې را سره وګورئ. لیدونکو لکه څنګه چې مو درته مخکې یادونه وکړه بار بار باندې تکرار شوه. نن راغلی یاستو اختر بازار نندارتون ته چې نن یې لومړۍ ورځ ده. دغلته غواړم له دې خور سره وغږېږم چې څه شی راوړي دي څه شی نه دي راوړي. آیا د لاس خپل په لاس دغه شیان جوړ کړي که نه؟ له کوم ځای څخه یې راوړي دي؟ سلام همشیره. سلام علیکم، خوب هستین؟ علیکم سلام. بخیر سلامت باشین. اسمتان؟ اسم من سونیاست. سونیا جان خواهر. جنسایی که آوردی زیادترش ماشاءالله بسیار مقبول هستند. به دست خودتان جور کردین، کارگاه دارین، چی رقم است؟ یکم معلومات به بیننده های ما بدین. ما قسمی که میفهمید شما ما این از گلبند جور کردیم که گلبند بخیر سیت جدید است که نوش است که این با خانمایی که لباسای سیاه میپوشن استفاده میشه و در گلونشان که میکنن بازی پیش یخنشان است که نوآوری است. ما جور کردیم. دیگه این هم گوشواراش هستن از موره ساخته شدن. این هم ما جور کردیم. دیگه شما تاجک‌ها رو میبینین، اینا رو کلشون میبینین، اینا رو ما جور کردیم. دیگه از اون کده زیادتر ما از چیز نوآوری کردیم، گلدان جور کردیم که این گلدان ما از لیلون می لیسپان است و از لوس جور شده. دیگه ما هیچ چیزی استفاده نکردیم. گلدان دوستای عزیز بسیار نامخدامت مقبول و خوب جور کرده. اینا باز به دست خودتان جور کردین؟ بله این دست ما باز یک کسا هستن که همراه ما همکاری دارن باز برای ما جور میکنن. دیگه این شدیشی نیست، از لیلون جور شده. تا فعلا چقدر جنسایت سودا کردی اگر با دوستای کمی معلومات؟ تا نسخه نه امروز روز اول است. باز خدا مهربان است بدوزش. خدا مهربان است. بخیر و سلامت باشی. یک پیامت چی خواد باشه می لحظه که بیننده های هدف میدیا میبینید؟ پیام همی است که خانم‌ها با زیادتر پشت کار داشته باشن و همچنان هیچ وقت ناامید نشن. یک روز خود رسید که تمام زنای افغانستان پر افتخارانه باعث پیشرفت زیادتری داشته باشند در جهان و همچنان جهان اونا رو تنها نمانند. بخیر و سلامت باشی. قدرمنو لیدونکو د خور خبرې مو واورېدلې. ماشاءالله ښایسته لاسي توکي جوړ کړي وو. نو ملتیا مو وکړئ موږ نن په اختر بازار کې یو. سلام
ورو. وعلیکم السلام. ستړي مشه. په خیر اوسې، ته هم ستړی مشې، ورځ دې په خیر. څنګه یې؟ خیر اوسېږي الحمدلله، ښه یو، شکر دی تر دا. ډېره زیاته مننه. نوم دې لیدونکو ته واخله. نوم مې محمد دی، د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محمد جانه دغه لوښي دې نندارتون ته د خاص کونړ نه راوړي دي؟ دا مې د کونړ ولایت نه راوړي دي. نن یې لومړۍ ورځ ده، اوله ورځ یې ده، کوم دانه دې خرڅ کړی نه دی خرڅ کړی؟ نه، لا فی الحال هم خرڅ نه دی کړی. اوس نمایشګاه شروع شوله، خلک نوي نوي په راتګ کې دي ورته، نو پس له دې به انشاءالله معلومیږي چې څنګه کېږي. زه درنه یوه پوښتنه وکړم، څونه احساس د خوښۍ لرې، څونه احساس د خوشحالۍ لرې؟ الحمدلله ښه په ژوند کې 100% کې خوشحاله یم، ناهیلې نه یو، او ژوند همدغه دی چې انسان باید تل امید ولري. او څونه امید لرې چې توکي به دې کاملا ټول خرڅ شي یا به لږ خرڅ شي؟ بس دغه شیانو بازار ښه دی، شکر دی، خلک د دې سره ډېره مینه لري، او بل وطني تولیدات دي. بالکل وطني تولیدات او تولیات ډېر ورکوي. بدون د دې نه چې د اختر بازار نندارتون ته راشي، له دې نه مخکې نور هم نندارتونونو کې د برخه اخیستې وه که دا د لومړی نندارتون دی؟ دا مې دویم نندارتون دی. یو مې د افغانستان ملي نمایشګاه بین المللي افغانستان چې و په هغه کې هم برخه اخیستې وه، دغه دویمه ده. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی او بریالی اوسېږي. قدرمنو لیدونکو، د ورور خبرې تاسې واورېدلې، دی دغه وطني لوښي د کونړ ولایت څخه راوړي وو. نو ملتیا مو وکړئ، خپرونه تر پای پورې راسره وګورئ. موږ نن راغلي یاستو د اختر بازار نندارتون ته. لیدونکو تر څنګ مو یو بل ورور ولاړ دی، غواړو له دې سره وغږیږو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر صاحب. من بخیر باشین، بسیار زیاد تشکر. اسمتان؟ احمد خان دایی. بله دایی صاحب، از کجا آمدی؟ من از وزارت اطلاعات فرهنگ آمدم. از وزارت اطلاعات فرهنگ آمدی. چطور بود امروز؟ اختر بازار آمده بودی، نمایشگاه برای چطور بود؟ خوشایند بود نبود؟ فضل خدا بسیار خوشایند بود. آمدم دیدم تولیدات داخلی و محصولات وطن، دیدم بسیار خوشحال شدم. واقعا جای خوشحالی است. بخیر و سلامت باشی. چقدر احساس خوشی داری؟ چقدر جای خوشبختی است که این رقم نمایشگاه ها، بلکه در آخرین ماه تقریبا در 2 ماه گذشته یا 1 ماه گذشته چندین نمایشگاه ما شما و سطح بین المللی داشتیم. چقدر جای افتخار است برای ما شما؟ بسیار جای افتخار است. الحمدلله خوشحال هستم که وطن ما امنیت برقرار شده و مردم ما میتونه به فضای باز و فضای امن محصولات خود را به نمایش بگذاره و تولیدات داخلی خود به روی جهانیان به نمایش بگذاره. این بسیار جای خرسندی است و ما امروز دیدیم و تولیدات وطن دیدیم و از تمام چیزهایی که در وطن تولید میشد دیدن کردیم. بسیار جای خوشحالی است و برای جهان نشان دادیم که ما میتونیم ان شاء الله رشد بکنیم و به ترقی برسیم و بسیار جای خوشحالی است. سید بخیر و سلامت باشید. تشکر بسیار زیاد. خانه تان آباد خوش باشید. لیدونکو دغلته یو بل غرفې ته راغللو، ماشاءالله ښایسته شیان یې جوړ کړي دي، ګوتمۍ دي، عینې دي، همدغسې دستکولونه دي. قدرمنو لیدونکو، نور له دغې خور سره غږیږو چې همدلته په دې غرفه کې ده. سلام خور، ستړی مه. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر اوسې، ډېره زیاته مننه. نوم دې لیدونکو ته واخله. زما نوم خجسته روان، مسئول شرکت صنایع دستی اشرفي. مکس یې کړله. قدرمنو لیدونکو، وایي زما نوم ښه. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. څه شی مو راوړی نندارتون ته؟ دا نمایشگاه از ما همگی صنایع دستی است، لباس است، زیورات است و دستکولات. خپله مو جوړ کړي؟ کارګاه لرئ که کوم چا نه مو قرارداد باندې؟ کارگاه دارم و خودم هم جور کردیم بعضی‌هاشه. بله. کوم توکي چې تا خپله جوړ کړي هماغه کولی شئ وایخلي لیدونکو ته یې وښیئ؟ ما چیزایی جور کردیم، مثلا این رقم گلدان است جور میکنیم، دستکولک است. ماشاءالله قدرمنو لیدونکو، ښایسته ګلدان یا ګله دسته یې جوړه کړې ده. دا د خور په خپل لاسو جوړ کړی دی. ما مخکې وویلې قدرمنو ته دا واخله در سره چې دستکولونه د غالیو څخه جوړ کړي دي. قدرمنو لیدونکو، دا د څونه وخت جوړ کړي که لږ معلومات لیدونکو ته ورکړي؟ این را در ظرف 1 هفته جور کردیم، چون تکیش که از بافت میشه، همگیش توسط خانم‌ها بافت میشه و کمی جور کردنش هم کمی تزیین دادنش تزیینش هم څونه خوشحاله؟ خیلی خوشحال هستیم، چون این قسم نمایشگاه خیلی خوب است به خاطر رشد اقتصاد کشور و همچنان به خاطر رشد کارگاه ما. ستا په نظر په دغه نن نندارتون کې د خویندو ګډون ډېر دی که د ورونو ګډون؟ از مردا بیشتر است، ولی امیدوار هستم که از خانم‌ها بیشتر و بیشتر باشه. ډېره زیاته مننه. یو پیغام به دې څه وي؟
پیام به حکومت امارت اسلامی افغانستان اولتر از همه ای است که در پهلوی آقایان خانمان اجازه تحصیل بده و بعد از تحصیل اجازه کار بدن، چون تا که خانمان در پهلوی آقایان کار بار نکنن هیچ وقت یک کشور اقتصادش پیش نمیره. ډیره زیاته مننه کور مودان د خور خبرې تاسې واورېدلې قدرمنو لیدونکو. لاسي صنایع توکي هم په خپلو لاسونو جوړ کړي وو. واقعیت زمونږ خویندې افغانۍ خویندې افغانۍ میندې د استعداد د هر څه لري، وړتیا د هر څه لري. قدرمنو لیدونکو ماشاءالله تاسې ولیدل په مخکینی ویډیوګانو یا په مخکې خویندو سره چې موږ مصاحبې وکړلې هغوی هم په خپلو لاسونو باندې توکي جوړ کړي وو یا یې لباسونه جوړ کړي وو، نندارتون ته وړاندې کړي وو. په دې هیله یو چې یوه ورځ راشي زمونږ خویندې په خپلو پښو ودرېږي. ملتیا مو وکړئ، خپرونه تر پای شوي پورې راسره وګورئ. ما جوانشیر هستیم، یک تن از کارمندان شرکت مطبعه صکوک و ضرابخانه وزارت مالیه. ما وزارت مالیه که یک بخش مطبعه صکوک است، مطبعه صکوک نزدیک به یک قرن میشه که در سه بخش فعالیت داره. در سه بخش فعالیت داره که یک بخش اوراق است، بخش فلزی است که نمبر پلیت های دولتی را شامل میشه و بخش مواهیر است که سه نوع ما مواهیر داریم. مواهیر لابری، لیزری و سنگی است. در قسمت اوراق که بر شما بگویم فرق ما با مطابع شخصی دایی است که ما اوراق سکیور میسازیم، علائم امنیتی در جای به جای میکنیم، کس نتونه جل تقلب گرفته شود و کس نتونه در اوراق تقلب کنه. ما بر شما یک مثال میتونم، دیپلم تحصیلات عالی است. این ورقه که شما میبینید این دیپلم تحصیلات عالی است که دایی از علائم خاص امنیتی کار گرفته شده که دایی کاغذ از واترمارک داره که دایی هیچ کس نمیتونه جل و تقلب کنه. شما میبینید ورق از مخصوص از سکیوریتی پیپر میگن به ورق از و دیگه کسی ورق جوابات امتحان است از تحصیلات عالی. این سابق در کشور همسایه ما در کشور هندستان به بسیار هزینه انگفته و چاپ میرسید. حال خوشبختانه در داخل افغانستان در داخل شرکت مطبعه صکوک و ضرابخانه به چاپ میرسد. دیگه همچنان قوالای شرعی است، وثیقه است، نکاخط است، تذکره است و نمبر پلیت های موتر است. تمامش در مطبعه صکوک در بخش فلزات از این ضبط میخوره. لیسانس موتر است، جاور سایر است. این تمام چیزا رو ما بچم. د هدف میډیا قدرمنو لیدونکو ورسېدلو د خپرونې د پیل شي. په دې هیله یم چې د نن ورځې نندارتون د اختر بازار خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. ډیره زیاته مننه له هغه دوستانو چې تعقیبوي مو، خپرونې مو ګوري، لایکونه او کومنټونه کوي. ستاسو د کومنټونو د لایکونو په تمه قدرمنو لیدونکو د هدف میډیا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب، په انسټاګرام، ټیک ټاک او په فیسبوک کې مو هم تعقیبولی شئ. تر بیا او بلې خپرونې مو زه سباون سهار په پاک له ازال رب سپارم. ښې چارې، ښه وختونه، د خدای په امان.